نننې زمونږ سبق سورة النساء شپږمه سپاره 165 نمبر آیات خوانوالی تر آیت نمبر 170 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رسلا مبشرين ومنذرين او لیگلیو منگ پیغمبران زیر ورکون کی او یر ورکون کی لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل دید پارا چنشی د پاره د خلکو په الله باندې دلیل بانا پس دلی گلو د پیغمبرانو نا وکان الله عزیزا حکیما او د الله غالب حکمت والا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لیکن اللہ بیان کئی دا آغا چرالی گلے دے تاتا رالی گلے دے دی لرا سرد خپل علمنا والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا او پرشتی گواہی کئی او کافی دے اللہ گواہ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله یقینا آغا کسان چې کفر کړي دي او باندې خلق دلاري د الله نا قد ضلوا ضلالا بعيدا تحقیق سرا گمراه شوی دی دی په گمراهی لری سرا د حقنا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم یقینا آغا کسان چې کفر کړي دي او ظلم کړي دي نه دی الله چې بخنو کی دیتا ولا ليهديهم طريقا او نبو خای دیتا لار د جنت إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا مگر لار د جهنم ہمیشہ بوی پدی کی ہمیشہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا او دا کار پا اللہ باندی آسان یا ایوہا
الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. اے خلقو تحقیق سرا راغل تاسو ته پیغمبر د پاره د ښکارا کولو د حق د طرفا د رب ستاسو نه نو ایمان راوړئ شیبدا غوره ستاسو د پاره. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. او کو کفر کوي تاسو نو یقینا خاص د الله اختیار کی دي هغه مخلوقات چې اسمانونو او زمکو کی دي. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. او دی الله بوها حکمت والا.